ته پوهیږي چې د امت ته الله رب العالمین عمرونه کم ورکړي دي، خو د دې مقابله کې چې یو بل شی ورکړی دی. که چېرته موږ مخکني امتونو ته وګورو نو د هغوی عمرونه چې دی ډېر زیات وو، په سوونو کالو باندې 200 300 400 تر 1000 پورې د هغوی عمرونه وو. خو د امت ته چې دی الله رب العالمین دومره عمرونه نه دي ورکړي. د خلکو چې دی دغه 80 کاله 80 کاله او ډیر کم پکې داسې چې هغه 100 کالو ته ورسیږي. خو دې مقابله کې الله رب العالمین دیو ته چې دی د عبادت بعضې موسمونه ورکړي دي چې په هغې کې دغه یو عبادت چې دی الله رب العالمین د دې اجرونه او ثوابونه چې دی په څو چنده باندې د انسان نه قبلی. موږ هم چې دی داسې یو موسم ته ور روان یو ورداخلیږو چې الله رب العالمین هغې باندې قسم خوري او فرمایي والفجر وليال عشر. الله رب العالمین څومره عظیم ذات دی او هغه قسم نه خوري مګر په یو عظیم څیز باندې، او دغه عظیم شی څه شی دی؟ دا اولنۍ 10 ورځې د ذوالحجې دي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. ودسې ورځې نشته دی چې په هغې کې نیک عمل الله رب العالمین ته ډېر زیات محبوب وي او ډېر زیات ورته ګران وي مګر د دې اولنۍ 10 ورځو د ذوالحجې نه. صحابه کرام پوښتنه کوي قالوا یا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. اذا الله نبي په دې ورځو کې نیک عمل د جهاد نم افضل او غوره او بهتره دی؟ د الله نبي ورته فرمایي ولا الجهاد في سبيل الله، بالکل د جهاد نم غوره او بهتره دی مګر هغه انسان خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، چې هغه په خپل نفس او خپل مال سره وځي او د الله رب العالمین په لاره کې جهاد وکړي او بې نه په مال او نه په نفس واپس شي، د انسان چې دی شهید شي، نو د انسان چې دی بیا غوره او بهتره دی. ښه موږ به څنګه چې دی د ورځو نه فایده اخلو؟ نو یو څو خبرې چې دی دا یادې کړه. اولنی کار چې دی محترم ورونو هغه د ګناهونو نه لرېوالی دی، ځکه ګناهونو په وجه باندې انسان د نیکو اعمالو نه محرومیږي، د انسان نه توفیق اخیستلی کېږي. نو اولنی کار چې موږ کوو او په دې موسم کې داخلیږو نو هغه د ګناهونو نه لرېوالی دی او ځان ساتل دي. دویم چې د فرضي اعمالو چې دی ډېر زیات خیال ساتل، لکه مونځ او دغه رنګې د قرآن کریم سره تعلق جوړول او رب العالمین ته رجوع کول، بخښنه غوښتل، توبه ویستل، او دغه رنګې د رجوع چې دی اهتمام کول، ورسره همیشه د رب العالمین ذکر کول، خپله ژبه چې دی د رب العالمین په ذکر باندې لمده ساتل، او نور چې څومره د خیر اعمال دي په هغه کې سبقت کول. او بیا په دې 10 ورځو کې یوه غوره ورځ را روانه ده چې هغې ته د عرفې ورځ ویلی کېږي، او د هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې حجیان عرفات ته ځي او د حج اهم رکن چې دی هغه ادا کوي. نو که چېرته ما ورته حجي نه یو نو باید څه وکړو؟ نو په دې ورځ باندې چې دی روژه ونیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مبارکې فرمایي چې زه د الله رب العالمین نه دا امید ساتم په دې سره انسان ته 1 کال مخکني او 1 کال وروستني ګناهونه وبخلی شي. دغه رنګې په دې ورځو شپو کې چې د تکبیراتو خیال ساتل، د هغې اهتمام کول، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.